یوسف بن تاشفین. لوستونکی فضل ربی احمدی. یو شپیتمه برخه د پوښتنې ورځ. د اندلس خلک چې د حسن اللید پر فتحه څومره خوشحاله وو، تر هغو زیات د امیرانو پر بدلوزۍ او خیانت په غوسه وو. د هېواد په هر کنج کې د دې ډلې پر خلاف د کسات اور په لمبو شو چې تر یوې پیړۍ پورې یې د ولس په وینو او اوښکو خپلې د عیش او مستۍ هډې جوړې کړې وې. د اندلس په هر جومات او مدرسه کې د علماو هغه فتوا اورول کېده چې پکې ویلي وو چې د اندلس حاکمان د قسطلې له نصراني واکمنو سره تر جوړجاړي وروسته د اسلام تر ټولو بد دښمنان ثابت شول. امیر یوسف نور له دوی سره د پخواني هیڅ تړون پابند نه دی. نور دا د ده حق نه بلکې فرض ده چې د اندلس واکمن سمدستي له واکه لرې کړي. مفتیانو دا هم لیکلي وو چې موږ د خدای په مخ کې د خپلې دې فتوا د ځواب ورکولو ذمهوار یو. که موږ په غلطه لاره وو نو په آخرت کې به یې سزا وګالو. زموږ باور دی چې که تا اندلس د دغه واکمنو له شره ونه ژغوره نو هغوی به دغه هېواد کفارو ته وسپاري او بیا به یې د خدای په وړاندې ځواب ووایې. پر دې سربیره په یوه بله فتوا کې علماو نږدې پر ټولو حاکمانو ډول ډول تورونه لګولي وو. په دې فتوا کې پر معتمد برسیره د رمیکې یادونه هم راغلې وه او د هغې په اړه ویل شوي وو چې خپل میړه یې په عیش او شراب څښلو اموخته کړی دی او په اشبیلیه کې چې د ګناه او فساد کوم سیلاب راوتلی د هغې ستر سبب ملکه رمیکیه ده. تر کومه چې د اندلس په خلکو پورې اړه درلوده نور دغسې فتواو ته اړتیا نه وه. د حسن اللید د شهیدانو وینې او د اندلس د امیرانو د خیانت ثبوتونه د دوی د راویښولو لپاره بس وو. د غرناطي ازادي غوښتونکو پیل وکړ او د امیر عبدالله پر خلاف یې بیرغ اوچت کړ. قاضي ابو جعفر په کلا کې کېناست او پاڅون کوونکو ته یې لارښوونه کوله. عبدالله له الفانسو څخه د مرستې په تمه د پاڅون کوونکو پر ځپلو پیل وکړ. آزادي پال د عبدالله د یوه وزیر مومل په مشرتابه په شپه شپه کې له غرناطي څخه وتښتېدل او لوشه یې ونیوله او د امیر یوسف د امارت اعلان یې وکړ. امیر عبدالله پوځ ور واستاوه. مومل او د هغه نور ملګري یې چې د غرناطي ډیر نامتو علما هم پکې شامل وو ونیول. دغه کسان یې غرناطي ته راوستل او لاس او پښې زولنې یې په بازارونو کې وګرځول. په دې موده کې امیر یوسف د الفانسو د پوځ له په شا کولو څخه وروسته حسن اللید کلا ته نږدې خپل پوځي پړاو ته ورسید. هغه چې د غرناطي له وضع څخه خبر شو د پوځ څو کنډکونه یې د غرناطي په لور واستول. له دې سره یې عبدالله ته دا پیغام واستوه چې د الفانسو پوځ به نور ستا مرستې ته را نشي. ما هغه د قسطلې تر بریدونو واړوه او ترې راستون شوم. نور ستا د حساب او پوښتنې وخت لرې نه دی، ځکه خو غوره دا ده چې د خپلو ګناهونو پیټی مه درنوه. مومل او د هغه ملګري سمدستي خوشي کړه. عبدالله څه د خپلې مور د نصیحتونو له امله او څه له الفانسو څخه د مایوسۍ په سبب بندیان خوشي کړل او امیر یوسف ته یې خپل استازی له دې پیغام سره واستوه چې تاسو زما په باب غلط ګمان کړی دی، ځکه خو زه په خپله غواړم ستاسو په حضور کې خپل سپیناوی وکړم. امیر یوسف له غرناطي څخه 8 میله لرې واړول. عبدالله له ګرانبیه سوغاتونو سره د هغه خدمت ته حاضر شو. کوم مهال چې هغه هڅه وکړه خپل ځان بې ګناه وښیي نو د امیر یوسف په حکم یې 2 بندیان ورته راوستل. یو زیاد و او بل د غرناطي یو اوسیدونکی. امیر یوسف له عبدالله څخه وپوښتل ته دوی پیژنې؟ عبدالله هڅه کوله چې پر خپله ورخطایۍ راقابو شي. ځواب یې ورکړ نه 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 زه نه پوهېږم دا څوک دی. امیر یوسف د غرناطي بندي ته مخ واړوه. ترې ویې پوښتل ته دی پیژنې؟ بندي ځواب ورکړ
هوکې زه دی چیرې هیرولی شم؟ 8 کاله مې د ده خدمت کړی دی. د بدو کارونو د ترسره کولو لپاره یې تل زه غوره کولم. زه د ده د یوه استازي په توګه الفانسو ته ورغلی وم او د ده له لوري مې هغه ته د ګرانبیه جواهرو یوه کڅوړه هم وړاندې کړه. د غرناطې د شاهي ماڼۍ ټول خدمتګاران به پر دې ګواهي ورکړي چې زه د امیر عبدالله نمک خور یم. عبدالله په ویرېدلي نظر امیر یوسف ته کتل. هغه غوښتل څه ووایي خو امیر یوسف په درانه غږ وویل: چوپ شه! زه د انسانیت تر دې زیات سپکاوی نشم زغملی. دی بوځئ. دوو سرتیریو عبدالله تر مټو ونیو او بلې خیمې ته یې بوتلو. هلته یې په لاسو کې زولنې او په پښو کې ځنځیرونه ور واچول. د غرناطې د امیر له نیولو نه وروسته امیر یوسف بن تاشفین ښار ته مخه کړه. د غرناطې خلکو د مننې په اوښکو د خپل ژغورندوی هرکلی وکړ. د شاهي ماڼۍ پیردارانو بې له جنجاله دروازې پرانیستې. سبا ته د غرناطې په زرګونو مسلمانانو په جومات کې د امیر یوسف دا اعلان اورېده چې د غرناطې نوی حکومت به د اسلامي قانون پابند وي او ټولې غیر اسلامي مالیې به منسوخې وي. څو ورځې وروسته د امیر یوسف نور پوځ هم غرناطې ته ورسید. سعد، احمد، میمونه او الماس د پوځ له وروستیو ډلګیو سره غرناطې ته ورسېدل. د سعد زخمونه روغ شوي وو خو تر اوسه یې په څېره کې د ناتوانۍ اغیزې پاتې وې. سکینې ته څو ورځې وړاندې د عبدالمنعم، حسن او ادریس د شهادت او د سعد د ټپي کېدو خبر رسېدلی و. هغې چې سعد ولید ورجګه شوه، وړاندې ورغله. سعد په اوښلنو سترګو مور ته وکتل. ویې ویل: مور جانې، د هغوی وینې خوشې نه دي توی شوې. هغوی چې د کوم ارمان لپاره قربانۍ ورکړې هغه ترسره شوی دی. د پلارجان تر ټولو ستره هیله دا وه چې قرطبه آزاده شي او موږ خپل ویجاړ کور بیرته جوړ کړو. مور خپلې اوښکې پاکې کړې. ویې ویل: نه زویه، هغه د خپل سر په بیه د خپل ټول قوم د عزت او آزادۍ معامله وکړه. نور به په زرګونو ویجاړ کلي بیرته آباد شي. طاهره میمونې ته ورتر غاړې وه او سلګۍ یې وهلی. امیر یوسف د اندلس له واکمنو سره د کومې لویې جګړې هیله نه درلوده. د اولس په نظر کې د هغوی رالوېدل د اندلس د تش په نامه واکمنو ځواک یوازې د خپلو ماڼیو او یا کلاګانو تر حدودو پورې پاتې شوی و. کومو کسانو چې د اولس د راتلونکي په باب فکر کوه هغوی یې خپل دښمنان بلل او اوس چې د شمال لوری بدل شوی و د دوی ډیرو نږدې خواخوږو هم له دغو امیرانو سره نه غوښتل خپله راتلونکې وتړي. د اندلس له هرې ګوښې څخه د خلکو کاروانونه غرناطې ته راتلل او له امیر یوسف سره یې بیعت کاوه. د غرناطې د امیر له نیول کېدو وروسته د اندلس نور واکمن پر خپل انجام ښه پوهېدل. هغوی یو لوري ته الفانسو ته بلنه ورکوله چې مرسته ورسره وکړي او بل لوري ته یې امیر یوسف ته د زاریو لپاره خپل استازي استول. امیر یوسف بن تاشفین د دوی زاریو ته یوازې یو ځواب درلود چې ما تاسو مسلمانان ګڼلی او ستاسو د مرستې لپاره راغلم، خو تاسو ځانونه د اسلام تر ټولو بد دښمنان ثابت کړل. اوس مو په مخ کې یوازې یوه لاره ده چې خپل ځانونه په 3 اونیو کې دننه ماته تسلیم کړئ. 3 اونۍ تیرې شوې. د اندلس واکمنو دغه خبر واورید چې د افریقا د کورنۍ وضع له امله امیر یوسف بیرته درومي. د اندلس امیرانو یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. خو څو ورځې وروسته چې هغوی دا واورېدل چې امیر یوسف په اندلس کې سیر بن ابوبکر خپل نایب ټاکلی دی، پر هیلو یې بیرته خاورې ور واوښتې. کومو کسانو چې سیر بن ابوبکر له نږدې لیدلی و پوهېدل چې دغه اوسپنیز انسان یوازې د تورې په ژبه خبرې کولی شي. قاضي ابو جعفر یو لیک ولیکه او د هغو نقلونه یې د اندلس ټولو امیرانو ته واستول. په لیک کې یې لیکلي وو: د اندلس واکمنو، د خدای ځمکه ستاسو پر ګناهونو ډکه شوې ده.
نور مو د حساب ورځ را رسېدلې ده. امیر یوسف ځي، خو ستاسو معامله یې داسې چاته سپارلې چې لاسونه یې تر پولادو کلک دي. ستاسو کرایي سرتیري د هغو مخه نشي نیولی. خیر مو په دې کې دی چې له نورو وینو تویولو او وژنو پرته وسلې وغورځوئ. که نه اوس چې کومې وینې تویې شوې د هغو پور به ستاسو پر غاړه وي. امیر یوسف بن تاشفین د غرناطې د شاهي ماڼۍ په یوه خونه کې پر خپل کاتب د لیکونو ځوابونه لیکل. سعد بن عبدالمنعم خونې ته ورغی. هغه پوځي جامې اغوستې وې. امیر یوسف ورته وکتل، ویې موسکل او ترڅنګ یې تشې کرسۍ ته اشاره وکړه. ویې ویل کښېنه. سعد په یوه کرسۍ کښېناست. امیر یوسف چې پر کاتب څو کرښې ولیکلې بیا یې سعد ته وکتل. ویې ویل سعده، ته په پوځي لباس کې ډېر ښه ښکارې، خو تر اوسه دې صحت ښه نه دی. سعد ځواب ورکړ، زه بالکل رک روغ یم. ته خبر یې چې زه سبا ته روانېږم؟ ما ته سیر بن ابوبکر هم دا اوس وویل. ما ګمان کاوه چې ته به څو ورځې نور هم ایثار شې. نه، د افریقا وضع ما ته دا اجازه نه راکوي چې تر ډیره دلته پاتې شم. زه غواړم له تا نه یوه ضروري مشوره وغواړم. ستا په ګمان د غرناطې د ولایت لپاره څوک ډیر مناسب دی؟ سعد له لږ ځنډ وروسته ځواب ورکړ، څومره کسان چې زه پیژنم تر هغو ټولو قاضي ابو جعفر غوره دی. پر دې زه هم پوهیږم، خو قاضي ابو جعفر وایي چې د بوډاتوب له امله زه د دې خدمت بوج نشم اوچتولی. هغه د یو بل چا په باب ټینګار کوي. هغه څوک دی؟ سعد بن عبدالمنعم. سعد پریشانه غوندې راجګ شو او ودرېد. امیر یوسف له میز څخه یو کاغذ راپورته کړ او هغه ته یې ونیو. ویې ویل هغه د غرناطې د 20 نومیالیو کسانو له لوري دغه لیک راوړی دی. سعد پر لیک ځغلنده نظر واچوه او بیرته یې پر میز کېښود. ویې ویل تا زه د مشورې لپاره رابللی یم او که امر راته کوې؟ امیر یوسف په مسکا وویل اوس ښایي زه امر درته وکړم، کښېنه. سعد کښېناست. امیر یوسف تر لږ ځنډه په ځیر د هغه د څېرې کرښو ته کتل. بالاخره یې وویل که ته زما زوی هم وای، خو چې د دې منصب لپاره وړ نه وای، نو دغه مسؤلیت به مې نه و در سپارلی. غرناطه تا ته اړتیا لري. سعد ځواب ورکړ که دا ستا حکم نه وي نو ما ته د څه ویلو اجازه راکړه. ووایه. سعد وویل په قرطبه کې یو کور چې ما سترګې پکې غړولې له کلونو راهیسې ویجاړ پروت دی. له نن څخه ډېر کلونه وړاندې له همدې کور څخه چې زما پلار د قرطبې جیل ته روان شو، نو د هغه د ژوند تر ټولو ستره هیله دا وه چې اندلس آزاد وي او دی له جیل څخه راووځي او بیرته خپل دغه ویجاړ کور جوړ کړي. تر هغه وروسته چې زه له خپلې مور او ورونو سره یو ځای له هغه کوره راووتم، نو زما هم همدغه هیله وه. بیا څو کاله وروسته ناڅاپي زه په هغه کور کې واوسېدم، خو داسې مې ګڼله چې زه پکې پردی یم. ما ژمنه کړې وه چې په دې کور کې به یوه ورځ د ازادۍ ډیوې بلوم. زما هغه ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوې. هغه کور مو تر اوسه پورې ویران دی. د حسن اللیث په جګړه کې د پلارجان او حسن له شهادت وروسته زیاتره داسې فکر کوم چې د هغوی ارواوې د هغه کور په دروازه کې زموږ لارې څاري. هغوی به تر هغو پورې زموږ انتظار کوي چې تر څو قرطبه آزاده نشي، او د قرطبې ازادي تر هغو پورې ماته معنا نه لري تر څو د اندلس په هر ښار او کلي کې د ازادۍ ډیوې بلې نشي. امیر یوسف په مهربانه لهجه ورته وویل ته به نور ډیر انتظار پاتې نشې. ته به ډیر زر د هغه کور په دروازه ودرېږې او د حسن اللیث د شهیدانو ارواو ته به سلام واستوې. اوس زه له تا نه مشوره غواړم. د محمل په باب د رایه څه ده؟
د غرناطي علماو د هغه په باب هم ډیر ښه نظر ښکاره کړی دی. سعد ځواب ورکړ: هغه له هره حیثه د دې وړ دی. امیر یوسف پر یوه پاڼه له څو کرښو لیکلو وروسته جګ شو. سعد ته یې لاس ور وغځاوه، ویې ویل: زه سبا شپه د شپې په وروستیو کې روانېږم، ښایي بیا در سره ونه لیدای شم. سعد جګ شو، د هغه لاس یې په خپلو لاسو کې ونیو، ویې ویل: سبا ته د شپې په وروستیو کې؟ خو سیر بن ابوبکر ما ته ویلي و چې ته به د سهار له لمانځه وروسته روانېږې. لومړی زما همدغسې اراده وه، خو اورېدلې مې دي چې د غرناطې خلک غواړي زما د رخصتولو لپاره راووځي او زما دغه خبره نه خوښیږي. زه غواړم چې ډېر لږ کسان مې په روانېدو خبر وي. خدای پامان. سعد په غمجن غږ وویل: خدای پامان. دروازې ته چې نږدې شو، سعد مخ راواړوه. د امیر یوسف پر شونډو یوه مهربانه مسکا غوړېدلې وه. د سعد په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. هغه له یوې شېبې درېدو وروسته ګړندي ګامونه واخیستل او بهر ته ووت. سبا ته د شپې په وروستیو کې د مرابطین د پوځ په پړاو کې 500 تنه سپاره کتار ولاړ وو. امیر یوسف بن تاشفین له سیر بن ابوبکر سره په خبرو بخود له خیمې راووت. د پوځ نامتو قمندان له خیمو څخه بهر ولاړ وو. امیر یوسف له هر یوه سره یو پر بل پسې خدای پاماني وکړه او د سپرو د کتار په لور ورغی. یو کس مشال په لاس کې د ده په مخ کې ولاړ وو. له خیمې څخه لږ لرې یوه ځوان د ده د آس جلب نیولی و او بل د هغه تر څنګ ولاړ و. امیر یوسف له سیر بن ابوبکر سره تر خدای پامانۍ وروسته د ځوان له لاسه د خپل آس جلب واخیست. هغه خپله پښه په رکاب کې ایښودله چې ناڅاپه یې د مشال په رڼا کې د ځوان په څېره نظر پرېوت. هغه سعد و. امیر یوسف هغه ته لاس ورکړ. ویې ویل: زما باور و چې ته به خامخا راځې. سعد غوښتل څه ووایي، خو غږ یې په سلګیو کې ورک شو. هغه غوښتل چې ځان را قابو کړي، همدومره یې وویلای شوی چې خدای پامان. امیر یوسف پر آس سپور شو. سعد ځای پر ځای چوپ ولاړ و. د هغه د زړه له تل څخه دغه غږ راوت چې خدای دې مل شه، زما د ولس مرستندویه، زما دوسته، زما مشره، خدای دې مل شه. د اندلیس لمر د شپې تیارو په خپله غیږه کې واخیست. سعد د هغه شازلمي د آسونو ترپار اورېده چې د خپلې تورې په څوکه یې د اندلیس د مسلمانانو د راتلونکي تاریخ یو نوی سرلیک ولیکه او بیرته روان و. د سعد له سترګو اوښکې بهېدې، د مینې، عقیدت او مننې اوښکې. دغه اوښکې یوازې د یوه تن د احساساتو ترجمانې نه وې، بلکې د ټول ولس د جذبو ترجماني یې کوله. د هغه ولس د احساساتو ترجماني چې د خپل ستر مرستندوی لپاره یې له چوپو دعاګانو پرته څه نه درلودل. د افریقا ستر انسان د یوې تیارې شپې مسافر و چې د پښو خاپونو یې د بې شمېره کاروانونو لپاره د رڼاګانو د څلیو کار ورکاوه. د یوه قوم د بېوسۍ په لیدو د ستر خدای د رحمت له سمندر څخه یوه څپه راپورته شوه او د اندلیس پر ځمکه یې د ازادۍ غمي تیت کړل او بیرته ورکه شوه. د حساب او پوښتنې ورځ پیل شوې وه. د لیوانو په ښکارځای کې د زمري چیغې اوچتې شوې. د امیر یوسف بن تاشفین له بیرته ستنېدو وروسته د مرابطین پوځونه د سیر بن ابوبکر په قمانده د توپان غوندې ګړندي د اندلیس په ساره او اوږدو کې تیت شول. د اندلیس د امیرانو کلکې کلاګانې د دې توپان په مخه کې د خس او خاشاک په څیر ثابتې شوې. سیر بن ابوبکر به چې کوم ریاست فتح کاوه، د هغه ځای ټول غیر اسلامي قوانین به یې منسوخ کول
بیګار او ټولې غیر شرعي مالیې یې له منځه وړې. د حکومت چارې نیکو خلکو ته په لاس کې ورکول کېدلې. د دې پایلې دا شوې چې چیرته به د اندلس د امیرانو په ملاتړ د کرایي سرتیریو یوه توره جګېدله، هلته د ولس په سلګونو تورې د هغوی پر خلاف راپورته کېدلې. امیران له بهر او د ننه نه له غبرګ اور سره مخامخ وو. د المریې، مرسیې او څو نورو ریاستونو له نیولو وروسته د اشبیلیې نوبت راغی. امیر یوسف چې مراکش ته ورسید، معتمد ته یې دا احوال راواستوه چې که ته د مقابلې پر ځای اشبیلیه خوشې کړې او دلته ماته راشې نو دا به درته غوره وي. خو الفانسو معتمد ته د مرستې ژمنه ورکړې وه، ځکه خو معتمد د امیر یوسف وړاندیز رد کړ. د سیر بن ابوبکر یو جنرال د رنده پر کلا برید وکړ او د معتمد یو زوی رازي یې وواژه. بل جنرال ابن حاج پر قرطبي یرغل وکړ. د قرطبي اولس له ډېرې مودې را په دې خوا د مرابطین د پوځ انتظار کوه. هغوی چې د پوځ د راتلو خبر واورید بغاوت یې وکړ. فتح بن معتمد یې چې د ښار په ساتنه ګمارل شوی و وواژه او برید کوونکو ته یې د ښار دروازې پرانیستلې. سیر بن ابوبکر په خپله د اشبیلیې پر لور ولاړ. په لاره کې یې قرمونه ونیوله. د اشبیلیې د کلابندۍ پر مهال دته دا خبر ورغی چې الفانسو د معتمد د مرستې لپاره له 14,000 تنه پوځ سره د تولیتلې نه د اشبیلیې پر لور روان شوی دی. سیر بن ابوبکر ابو اسحاق المطلوني ته امر وکړ چې له 9,000 سپرو سره د الفانسو د پوځ مخې ته ورشي. ابو اسحاق له تولیتلې نه لږ لرې په حصن المدود کې د الفانسو پوځ ته یوه عبرتناکه ماته ورکړه. دې ماتې د الفانسو پر پاتې هیلو هم خاورې واړولې. د مرابطین پوځ د اشبیلیې د اولس په مرسته دیوال په یو ځای کې مات کړ او ښار ته ننوتل. تر دې وروسته هغوی د معتمد پر ماڼۍ برید وکړ. زینې یې کېښودې او د ماڼۍ پر دیوال ور وختل. د معتمد یو بل زوی مالک د ماڼۍ په دفاع کې ووژل شو. معتمد هم کلکه مقابله وکړه، خو بالاخره یې چې له هر لوري د مایوسۍ تورې ورېځې ولیدلې، وسله یې وغورځوله. سیر بن ابوبکر، معتمد، ملکه رمیکیه، شهزاده رشید او د دې کورنۍ نور غړي ونیول او تنجه ته یې واستول. کله چې د بندیانو بیړۍ د وادي الکبیر له لارې د سمندر پر لور روانېدله، نو د اشبیلیې په زرګونو کسان پر څنډه ورته ولاړ وو او دغه عبرتناکه ننداره یې کوله. بندیان یې د لوڅو تورو په پیره کې په کښتۍ کې سپاره کړل. له بندیانو وروسته سعد بن عبدالمنعم په کښتۍ کې سپور شو. د کښتۍ کپتان او مانوګان په ادب او درناوي پر هغه راټول شول. سعد د کښتۍ کپتان ته وویل: د امیر حکم دی چې بندیان په لاره کې په زحمت نشي او تاسو له تنجه نه پرته بل چېرته په لاره کې مه ایسارېږئ. بندیان د کښتۍ پر بله څنډه ولاړ وو. رمیکې چې سعد ولید، معتمد ته یې وویل: ته هغه پیژنې؟ دا هماغه دی چې زموږ په دربار کې د دې ورځې په باب وړاندوینه کړې وه. معتمد له رنځ او درده خم سر راپورته کړ او سعد ته یې وکتل. ویې ویل: زه یې نه پیژنم. نن ښایي زه که خپله څیره په هنداره کې ووینم هم ویې نه پیژنم. رمیکې وویل: دا هماغه دی چې زموږ په دربار کې باغیانه وینا وکړه او وتښتېد. معتمد بیا سعد ته وکتل او ناڅاپه یې په غوږونو کې هماغه خبرې وکړنګېدلې چې ده یې د هېرولو هڅه کوله، خو په تیرو څو کلونو کې به یې کله کله د ده خوب تښتولی و. سعد له کپتان سره د بندیانو د خونو تر کتنې وروسته چې د معتمد تر څنګ تېرېدلو یوه شېبه تم شو او بیا یې ګړندي ګامونه اوچت کړل او له کښتۍ څخه کوز شو. چې کله کښتۍ روانه شوه نو پر څنډه ځینو کسانو د خوښیو چیغې پورته کړې، خو ځینې داسې هم وو چې غمجنو سترګو یې پر فاني دنیا ماتم کاوه. د اشبیلیې د یوه بوډا شاعر په سترګو کې اوښکې راډنډ شوې او ویل یې: معتمد سخي و، زړور و، هوښیار و، خو د یوې عیاشې ښځې ملګرتیا دی د ذلت ټیټې کندې ته وغورځاوه. رمیکیه د کښتۍ په یوه کونج کې ولاړه وه
او د خپلې شاندارې ماڼۍ لور ته یې کتل او چې د دې پر سترګو د اوښکو پردې راغلې نو په ژړغوني غږ یې خپل مېړه ته وویل آیا بیا به موږ دلته رانه شو؟ آیا دغه وحشیان به د اشبیلې دروازې د تل لپاره زموږ پر مخ وتړي؟ او آیا هغه محفلونه د تل لپاره ویجاړه شول؟ ملکې نور دغه خبره هیڅ ګټه نه لري. د کومې ډیوې تیل چې ختم شي هغه بیا په اوښکو نه بلیږي. یو ځای څو تنو ښځو د سمندر په غاړه خټه خیشتوله. رمیکې په سلګو کې وویل هلته وګوره، ستا هغه ورځ په یاد ده چې ما د خټې خیشتولو هیله وکړه او تا مشک او انبر راته انبار کړل؟ معتمد په دردناکه لهجه وویل رمیکې د خدای لپاره خپلې سترګې پټې او تیر وختونه هیر کړه. نه نه، زه تیر وختونه نشم هیرولای. او بیا د رمیکې له سترګو د اوښکو سیلاب روان شو. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.